بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو جاپان کې څومره مسلمانان دي او جمعتونه څومره دي، د مسلمانانو حالت څنګه دی، دا خبره خو کوو، خو د دې نه مخکې د یو ځوان جاپاني کیسه درته کوم چې هغه مسلمان شوی دی، یو څو کاله مخکې مسلمان شوی دی. اوس یو انټرویو کې هغه خپله کارګزاري بیان کړې ده. نو د دغه ځوان نوم دی کیجي، او دی وایي چې په 2015 کې زه برونای ته لړم. برونای یو وړوکی مسلمان ملک دی، هغې ته لړم. ما مسلمانان ولیدل او مسلمانانو سره مې یو میل ملاپ راغی. نو ما به مسلمانانو پیژندل. د دې نه مخکې چې زما په ذهن کې د مسلمانانو کومه خاکه وه، نه هغه صرف د داعش هغه وه چې بس داعش دی او خلک په زوره باندې رانیسي او الالول کوي او بم دماکې کوي او جنګونه کوي. نو وی دا وه. اوس ما چې برونای کې مسلمانان ولیدل، یو پرامن معاشره مې ولیده، نو زه د هغې نه متاثره شوم. نو دا نه کیني چې بس زه متاثره شوم نو زر مې فیصله وکړه، نه بلکې ما سوچ وکړو، فکر مې وکړو. په دې کې 2 کاله تېر شو او په 2017 کې زه مسلمان شوم. نو وی اوس خو زما دا 3-4 رمضانه ما تېر کړل. زه په خپل مذهب باندې فخر کوم، زه خوشحاله یم. 2019 کې وی زما لپاره د ژوند یادګار لمحه ده چې کله زه بیت الله ته لاړم د عمرې لپاره. نو ما سوچ وکړ چې چېرته زه یو کافر بنده او چېرته اوس د الله په کور کې ولاړ یم. دا دې تاسو ته معلومه وي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات خودکشای چې کېږي هغه په جاپان کې کېږي. نو کیجي وایي چې اصل کې داسې کار دی چې جاپان کې ځوانان چې دي، نه که هلکان دي که جینکۍ دي او نور خلک، د دوی د ژوند په اصل کې یو مقصد نشته، بلکې دوی ته دا هم پته نشته چې څه غلط دي او څه صحیح دي. یہ لوگ صرف کام کے لیے جیتے ہیں. یو میټیریلسټک ماحول دی او سبق ویل دي او سبق نه پس چې کوم دی نو ځان نه کیریر جوړول دي، پروفیشنل کیریر جوړول دي او بس یو منډه را نو پیسو ګټلو یو ریس دی. او چې چا څومره پیسې وګټلې یا شناخت او شهرت یې وګټو نو خلک وایي چې سکسسفل دی. نو د دې وجې نه چې صرف مادې پسې منډه را او د روحاني څه خبره نشته، څه ماحول نشته، نه د هغې د وجې نه د خلکو پر ژوند کې قرار نشته، سکون نشته. اوس جاپان کې مسلمانان څومره دي؟ نو 2.5 لاکه دي. نو 2.5 لاکه خو د جاپان په 14 کروڑ آبادۍ کې هېڅ شی نه دی. خو دا د تاسو ته معلومه وي چې 10 کاله مخکې دا د سره پاسه لاکو. نو مطلب دا دی چې 13 کاله کې دا ډبل شوي دي. بل پکې یو انکریجنګ فیکټر دا دی چې دا 2.5 لاکه مسلمانان چې کوم دي نه په دې کې دا ټول دا نه ګڼي چې د بار نه تللي مسلمانان دي چې کوم هلته کار کوي، نه بلکې دا خو 50,000 په دې کې جاپانیان دي، هغه جاپانیان چې هغوی اسلام خوښ کړی دی مسلمانان شوي دي. 1990 پورې په جاپان کې دا 4 جوماتونه وو، اوس 100 جوماتونه دي. خو لکه خپله سوچ وکړئ چې پوره ملک کې 100 جوماتونه څه شی دی چې دلته زموږ په یو کلي کې چې کوم دی 100 جوماتونه نو اوس هم کم دي. نو کیجي هم دغه وایي چې جاپان کې مسلمانانو ته کوم مسلې دي، جوماتونو کموالی دی یا نور څه دي، په راتلونکي وخت کې چې کوم دی دا مسلې حل کړو، د دې لپاره خپل کردار ادا کړم. ډېره مننه.